په ترکیه کې د افغانستان سفارت د پښتنو ځوانانو سره بد چلند کوي. دا چې ولې هر څه په ویډیو کې وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیو اول تر تاسو ورسیږي. څو ورځې مخکې انقره کې د افغانستان قونسلګرۍ د شهید ډاکټر نجیب الله ته توهین کړی و او هغه یې کافر یاد کړی و. ضیاء الحق افغان په نوم یو افغان مسافر چې کلونه راهیسې په ترکیه کې ژوند کوي، هغه په خپل فیسبوک د اعتراض په ډول یو ویډیویي کلیپ جوړ کړی و چې د یاده قونسلګرۍ له قونسل څخه یې ګیله پکې کړې وه. افغانستان قونسلګرۍ ضیاء الحق افغان په نوم یاد مسافر د ترکیې پولیسو ته حواله کړی تر څو له یاد کس څخه څېړنې وکړي او د ترکیې اسناد هم ترې واخیستل سي. ضیاء الحق افغان په ترکیه کې افغان مهاجرینو ته څه خدمتونه کړي وه. ویډیویي کلیپ در سره د همدې ویډیو په اخر کې شیر کوو. نو تاسو د افغانستان د قونسلګرۍ د دې کار په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر موږ سره په کامنټ کې شریک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. دوستانو صرف دعا ورته کوي انشاءالله. بس 100% کې مکمل 50% خساره ده. صرف دعا ورته کوي. تاسو د دعا په هیله الله به جوړي په خیر انشاءالله. خو مضبوط تداوی ورته کوي جوړیږي. مخکې نه اوس ډېر مخکې نه خبرې کولای شي نه شي خوړلی سو رنګ یې ماشاءالله لکه د ګل داسې ځلېدلی اوس انشاءالله دعاګانې ورته کوي. بس تاسو د دعا په هیله پروت ده او بس الله مهربانه